سلام ملګرو، ښه راغلاست. رفیع الله رحماني یم. لکه څنګه چې مونږ په تیرو ویډیوګانو کې اول سیریز یا اول درس زمونږ د سوشل میډیا مارکیټینګ او بازاریابي په اجتماعي شبکو کې، هغه نه بعد بیا مونږ هوش مصنوعي په باره کې ځینې ویډیوګانې اپلوډ کړې د افغان سټارټ اپ یوټیوب چینل کې. نن شپه به مونږ په دې باره کې خبرې کوو چې ای کامرس څه شی ده، امازون څه شی ده، څنګه یې کوی شو شروع یې کړو، هغه ابتدایي معلومات چې کوم ضرور دي ستاسو لپاره هغه به نن بحث کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. انشاءالله داسې ښه موضوعات به تاسو ته وړاندې شي که چیرته تاسو ورکې کنفیوژن لرئ یا ګیچ یاستئ یا نه پوهیږئ او یا دا بزنس ماډل په افغانستان کې واقعا هم کار کوي یا نه کوي او یا څومره سرمایه نه شروع کوو، دغه ټول جوابونه به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې درکړل شي. نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که چیرې د ویډیو تر اخره پورې مو وکتله، موږ به تاسو ته انشاءالله د امازون ټاپ وینینګ پروډکټ هم درکوو چې تاسو کوم محصولات په امازون کې خرڅ کړئ. او حتما که چیرې د ویډیو تر اخره پورې وکته په کومنټ کې ولیکئ امازون پروډکټس. نو راځئ خپل درس شروع کړو. امازون یا ای کامرس د نوم سره خو به حتما آشنا یاستئ. نن سبا خو په کابل کې ماشاءالله کورسونه ډیر شوي دي، جوړ شوي دي، درسونه ورکوي استادان، د یو ډیر ښه اقدام ده او په دې باید موږ ټول خوشحاله شو. نن به تاسو ته دغه فری ویډیوګانو کې ځینې معلومات چې کوم ضرور دي، کوم تاسو د شروع کولو لپاره لازمي دي، هغه نه به خبر شئ. او د امازون څه شی د امازون داسې کوم خاص معنا نه لري، په دې خو موږ ټول پوهیږو، یو خاص نوم ده چې کومه معنا نه لري. دې نه مخکې چې امازون ته لاړ شو، اول به موږ خبرې وکړو د ای کامرس. ای کامرس څه شی ده؟ ای کامرس نه مخکې که چیرې موږ دغه ای ترې لرې کړو، تنها کامرس په باره کې خبرې وکړو. کامرس یعنی بایینګ اینډ سیلینګ. کامرس مطلب څه ده؟ اخیستل او خرڅول. دا کوم چې روزانه عمل چې مونږ کوو، مثلا کوم دکان ته ځو، کوم سټور ته ځو، غټ مونږ ځان ته یو څیز اخلو، که هغه هر شی، دغه معاملې ته په انګلیش کې وایي کامرس، یا دغه داد و ګرفت ته، دغه اخیستل او خرڅولو ته کامرس وایي، چې دا د نړۍ له ډیر وخت نه دغه عمل روان دی. مخکې په شروع کې محصول یو جنس په جنس تبادله کېدلو، اوس خو په بدل کې پیسې راغلي دي. پیسې ورکوي، مثال کې پروډکټ اخلي، پیسې ورکوي، پروډکټ درکوي په بدل کې، او دغه معاملې ټول فزیکلی چې کوم اجرا کیږي. مثال تاسو ځئ بازار ته، ځان ته که هر څیز اخلئ، پیسې مو ورکړلې، هغه په بدل کې تاسو ته جنس درکړو، دې معاملې ته وایي کامرس په انګلیش کې. صحیح شو؟ اوس راځو یو نوی لفظ ورسره یو ځای شوی ده، یو نوی حرف ورسره یو ځای شوی ده، هغه ده ای. ای مکمل فارم ده الکترونیک کامرس، د انټرنیټ یا د برق له لارې معامله. کله چې انټرنیټ دنیا ته راغی، نو د دنیا ډیر کاروبارونه یې تغییر کړل، ډیر داسې خلک کامیاب کړل، میلیونران یې کړل، بیلیونران یې کړل، او زیاتره داسې خلک چې هغوی د خپل ذهن نه صحیح استفاده ونه کړی شوه، د خپل وخت نه صحیح استفاده ونه کړی شوه، او د خپل هغه چانس نه صحیح ګټه وانه اخیستله، هغوی اوس هم پکې روان دي او وخت ضایع کوي. نو موږ به انشاءالله دغه کسان نه کیږو چې د فرصت نه ګټه واخلو، لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس ډیر ښه فرصت ده. که هر څوک امازون شروع کوي، بهترین فرصت ده. نو الکترونیک کامرس څه ته وایي؟ تاسو د امازون هم یو بازار ده، یو رقم بازار ده. تاسو ځئ ویب سایټ خلاصوئ، تاسو هر څیز چې غواړئ اخیستی شئ. خصوصا په یوروپ او امریکې کې ډیر مشهوره ده. صحیح شو؟ په یوروپ امریکې کې خلک زیاتره دې ته ترجیح ورکوي چې امازون نه څیزونه واخلي، نه چې فزیکلی لاړ شي او یو دکان یو سټور نه ځان ته محصولات واخلي. ځکه دغه قرن بدلیږي، دغه نسل بدل شوی ده. نن سبا هر څوک راحت طلب شوي دي، غواړي په اسانه سره ځان ته یو محصول، یو څیز واخلي. نو امازون هم دغسې کار کړی ده. تاسو کولی شئ امازون ویب سایټ خلاص کړئ، هر څیز مو چې پکاري، د کور هر څیز چې وغواړئ، کتاب غواړئ، قلم غواړئ، حتی که ځان ته موبایل اخلئ، حتی که ځان ته هر څیز چې وغواړئ، تاسو کولی شئ په امازون کې واخلئ. خو امازون بیا په ځینو کې شروع کې محدود ده. لکه په افغانستان کې تاسو نشئ کولی ډایرکټ ورنه خرڅلاو وکړئ، او یا ډایرکټ هغه کې فروشات وکړئ، دواړه کار نشئ کولی، نه یې اخیستی شئ نه یې خرڅوی شئ. خو دې لپاره رای حل شته، که اخره پورې دې ویډیو کې پاتې شئ، انشاءالله خبر به شئ. نو د امازون له لارې
د ټول د ای کامرس لاندې راځي. هر هغه معامله چې الکترونیکی ترسره شي، که هغه موبایل وي، که هغه واتساپ وي، که هغه فیسبوک وي، لکه فیسبوک مارکیټ پلیس، دغه هم ای کامرس ده. او دغسې امازون هم یو بخش د ای کامرس ده. سمه ده؟ اوس ګوره سوشل میډیا له لارې مثال د خبرې تا یو پیج کې کوم د موبایل پوښ ولیدلو، تا میسج ورته وکړو، آرډر د ورکړو، کور شاته یې راوړو درته، دا هم دغې معاملې ته الکترونیک کامرس وایي یا الکترونیک باینګ اینډ سیلینګ ورته وایي. نو سوشل میډیا هم راځي لکه علي ایکسپریس. علي ایکسپریس هم یو چینایي ویب سایټ ده. تاسو کولی شئ په عمده کې مال واخلئ، په عمده کې ځان ته محصولات واخلئ. اوس که موږ په عموما کې خبرې وکړو، دغه کمرس معاملې چې دي په څو نوعه دي. یو دا بی ټو سی. بی ټو سی چې دی بزنس ټو کنزیومر. مثال کې یو تجار ده، یو دکان ده، په مصرف کوونکې څوک چې ورنه اخلي هغه ته کنزیومر یې وایي یا کسټمر ته وایي، خرڅوي یې. دغه د چاپ د دو په منځ کې معامله شوه. بی ټو سی هغه غټترین مثال لکه امازون شو، صحیح شو. او یا مثال کې تاسو په فیسبوک کې کوم شاپ جوړ کړی ده، تاسو مال ډیر راوړی ده، یو څوک تاته میسج کوي چې مثال کې ما د موبایل پوښ په کار ده او یا دا ساعت مو په کار ده، تاسو یو ساعت ورلیږئ، تا وایي دي په منځ کې چې د کوم عمل وشو دي ته وایي بی ټو سی. بل نوع معامله چې موږ لرو چې ډیر مشهوره دي، موږ په هغه خبر کو، بی ټو بی، د بزنس په منځ کې. مثال د خبرې یو ښه مثال، تاسو ځئ منډۍ ته مال اخلئ، صحیح شو، زیات مال اخلئ په عمده شکل کې، بیا هغه راوړئ په شهرنو کې یا کارتیچار کې، هغه په پرچون کې خرڅوئ. دې معاملې ته وایي بی ټو بی. تاسو هم یو کاروبار یاستئ او هغه مقابل جانب هم یو کاروبار ده، دې ته وایي بی ټو بی. نو دغه دوه شکل ډیر مشهور دي او ډیر عام دي. نور هم دغسې نور شکلونه هم لري، خو فلحال دغه دوه شکلونه چې دي عام دي او زیاتره فوکس د دنیا په دې دو سیزونو باندې ده. نو د دې د که آنلاین کې مثال ورکو، بی ټو سی امازون ده او بی ټو بی چې ده علي ایکسپریس ده. مثال د خبرې تاسو کولی شئ د علي ایکسپریس نه، علي بابا نه یا میډ ان چاینا نه مال واخلئ. په چاینا کې هیڅ ضرورت نشته چې چین ته لاړ شئ یا ویزا ولګئ یا هلته یوه میاشت دوه میاشتې وخت تیر کړئ، وخت ضایع کړئ، ځکه هلته د ژبې مشکل به هم لرئ. او تاسو چې تر څو هر ښار کې ګرځئ، ځکه د چین هر ښار یو محصول لپاره جوړ شوی ده، یو پروډکټ لپاره جوړ شوی، نو په هغه ډېر غټ ښار کې ګرځېدل هم ستونزمن کېږي او انسان ډېر کنفیوز کېږي چې کوم محصول واخلم، ځکه سپلایر چې ډېر شي انسان بیا ګیج کېږي چې چا نه یې واخلم. خو علي ایکسپریس یا علي بابا دغه دواړه بیا دغه خدمات وړاندې کوي چې تاسو کولی شئ په عمده کې مال واخلئ. تاسو ته سپلایر معلومیږي چې څو کاله یې کار کړی ده، کوم محصولات یې خرڅ کړي دي، دوی ریویو کتای شي چې آیا واقعا هم دغه کوم ریویو چې د دوی دي واقعا هم ښه ریویو لري، آیا ښه سپلایر ده یا نه ده. نو هغه معاملې بی ټو بی معامله شوه علي ایکسپریس. اوس که امازون په باره کې وایو، ما تاسو ته ویلی امازون یو رقم بازار ده، یو رقم مارکیټ ده. تاسو هلته هر رقم محصول ځان ته اخیستی شئ. په امریکې کې یاستئ، په یورپ کې یاستئ، آرډر ورکوئ، کور شاته یې راوړي درته. خو دې معاملې ته وایي بی ټو سی. بیا په کچېرې تاسو غواړئ په امازون کې خرڅلاو وکړئ یا غواړئ په امازون کې فروشات وکړئ یا غواړئ له امازونه پیسې وګټئ، دوه قسمه بزنس ماډل چې حقیقي دي، نتیجه ورکوي او کامیابه دي، هغه څه دي؟ هولسیل او پرایویټ لیبل. هولسیل څه ته وایي؟ عمده. تاسو په عمده کې مال اخلئ، په پرچون کې خرڅوئ. لنډ مثال څه ده؟ تاسو د علي ایکسپریس نه، علي بابا نه په عمده کې مال اخلئ او په پرچون کې خرڅوئ. مثال کې تاسو یو محصول اخلئ په $15، صحیح شو، په هغه محصول باندې مصارف اضافه کوئ، تر امریکې رسول، تر دا ټول څیزونه تاسو ته تمامیږي $8. هغه نه بعد تاسو $15 یا $10 فایده پې وضع کوئ، هماغه محصول خرڅوئ په امازون کې په $60 یې خرڅوئ. نو دغه یوه معامله څه شوه؟ بی ټو بی. تاسو د علي ایکسپریس نه مال واخیستو او په امازون کې مې د ریټیل په شکل، د پرچون په شکل خرڅ کړو. بل لرو پرایویټ لیبل. پرایویټ لیبل څنګه ده؟ چې تاسو خپل برانډ جوړوئ، تاسو خپل ځان ته په خپل نوم برانډ جوړوئ، صحیح شو، تاسو په خپل نام باندې محصولات خرڅوئ. هر برانډ چې غواړئ، هر نوم چې غواړئ تاسو یې کوی شئ. په خپل نام محصولات په چین کې ډیزاین کوئ، هلته تاسو ته لیبل لګوئ، تاسو نوم په هماغه محصول باندې لګوئ او بیا یې تاسو کوی شئ په امازون کې خرڅ کړئ. اوس سوال ډیر دغه پیښیږي چې په دغه دو معاملو لپاره، دغه دو کاروبارو لپاره آیا سرمایه گذاري پکار ده یا نه؟ هو، امازون بغیر له پیسو نه کیږي. امازون کې داسې بزنس ماډل هم شته لکه افلیټ مارکیټینګ، هغه هم شته
ته امازون ته کار کوي او امازون په بدل کې تاسو ته کمیشن درکوي 10% کمیشن درکوي خو هغه لپاره هم د کامیابولو لپاره تاسو نشئ کولی چې په اورګانیک مارکیټینګ مخ ته لاړ شئ. مونږ کچېرې تاسو یاد دي مونږ په سوشل میډیا مارکیټینګ کې دا وویل چې مونږ 2 قسمه مارکیټینګ لرو. یو پیډ مارکیټینګ لرو چې تاسو فیسبوک انسټاګرام ګوګل ته روپۍ ورکوئ هغوی ستاسو دغه کوم پوسټر کوم اعلان چې دا ډېر خلکو ته یې ښکاره کوي. او بل لرو اورګانیک مارکیټینګ هغه داسې څنګه ده چې تاسو معمولي شکل طبیعي شکل پوسټ کوئ ویډیو اپلوډ کوئ تر څو تاسو ته خپله مشتری راشي او میسج وکړي. نو افلیټ مارکیټینګ هم په امازون کې شته خو هغه لپاره هم تاسو باید سرمایه ګذاري ولرئ ځکه تاسو باید اعلان یا په یورپ یا په امریکا کې وکړئ. هغه نه علاوه تاسو نشئ کولی چې یو فیسبوک پیج جوړ کړئ او پوسټونه کوي ډېر سخته چې تاسو ته اډر راشي. ولې یو کس ډایرکټ د امازون نه خرڅلاو نه کوي اخیستل نه کوي چې تاسو د فیسبوک پیج نه لاړ شئ یا تاسو ویب سایټ نه لاړ شئ. نو که چیرې ویب سایټ نه غواړئ لاړ شئ تاسو باید پیډ مارکیټینګ ورته وکړئ. نو په دې هولسیل او پرایویټ کې سرمایه ګذاري لازمي ده باید یې وکړئ. که چیرې تاسو امازون کاروبار شروع کوئ په دې نیت به نه وي چې بس ما شروع کړو ختم وکړو. بس ځینې خلک دي په دې نیت دې 3 میاشتې یا 4 میاشتې درس وایي هغه نه بعد چې څه دې وکړل اوس نتیجه څه شوه هېڅ نه یې شروع کړی. نو که چیرې تاسو افغان یاستئ په افغانستان کې یئ او غواړئ کاروبار شروع کړئ که په خارج کې یاستئ هغه موضوع بیخي جدا ده. صحیح ده خارج کوم کسان کوم افغانان چې په خارج کې دي هغو لپاره خو بهترین فرصت ده که چیرې دغه کلي نه لږه ګټه واخلي که وانخلي هماغسې بس ټول عمر به د کفارو غلام وي. نو که چیرې تاسو افغانستان کې یاستئ د افغانستان په هر ولایت کې چې یاستئ چیرته چې انټرنیټ کار کوي صحیح شو تاسو اولین کار چې کوئ بهترین بزنس ماډل چې ده د نوي سیلر لپاره نوي فروشنده لپاره هغه هولسیل ده. تاسو به په عمده کې مال اخلئ په پرچون کې به خرڅوئ. دې لپاره چې تاسو په امازون کې د اکاونټ د سیلر اکاونټ خلاص کړئ تاسو اسنادو ته ضرورت لرئ. LLC اسناد باید ولرئ جواز باید واخلئ. په امریکا کې تاسو کولی شئ په خپل افغاني پاسپورټ باندې جواز واخلئ. جواز تقریبا د 15 تر 20 ورځو پورې الا 1 میاشت پورې وخت نیسي چې تاسو جواز اخیستی شئ. صحیح شو دا جواز نرخونه هم فرق کوي دغه $300 نه نیولې تر 600 $900 پورې جواز اخیستل کېږي ځکه د هر ایالت فرق کوي. لکه ته فلوریډا کې اخلي ته ټکساس کې اخلي یا ته کوم بل ایالت کې اخلي فرق کوي. لکه څنګه چې ته کابل کې جواز اخلي یو قیمت لري او که چیرې ته په لوګر کې او یا په پکتیا کې جواز اخلي هغه قیمتونه فرق کوي. نو دغسې حالت هم سټیټ هر ایالت ځان ته نرخونه فرق کوي. ښه سټیټونه چې دي د دومره وخت چې موږ تجربه پکې لرو فلوریډا ښه سټیټ ده مونټانا ښه سټیټ ده ټکساس هم ښه سټیټ ده. یعنې تاسو کولی شئ چې هر سټیټ نه جواز جوړ کړئ خو مهمه دغه ده چې ټیکس څومره تاسو نه اخلي صحیح شو او آیا ویر هاوز په هغه سټیټ کې زیاتې دي یا نه دي دې ته به فکر کوئ. او ځینې نور اسناد ضروري اسناد دي چې تاسو باید وایخلئ. همدغسې که چیرې پرایویټ لیبل شروع کوئ که چیرې تاسو نوي یاستئ خو پرایویټ لیبل زه هیڅ ترجیح نه در کوم چې شروع کړئ ځکه پرایویټ لیبل لپاره تاسو کافي اندازه باید تجربه ولرئ. تجربه په کوم څیز کې په محصول پیدا کولو کې. امازون کوم راکټ ساينس نه ده چې ډېر اوږد کو سره 12 کاله یې ترې جوړ کړو لکه مکتب یا 4 کاله د پوهنتون. مهم ترین څیز په امازون کې یو ښه محصول پیدا کول دي چې تاسو ښه محصول پیدا کړئ هغه ټاپ وینینګ محصول وي او هغه سیزنل محصول نه وي داسې محصول نه وي چې په یو موسم کې خرڅېږي په بل موسم کې نه خرڅېږي. نو ټول علم چې دا په محصول پیدا کولو کې ده چې کله بیا محصول مو پیدا کړو بیا برانډ اپروول به راخلئ یا مثال کې علي ایکسپریس یا علي بابا نه مال واخلئ خو په هغه کې به هم تاسو ګورئ چې ښه سپلایر نه مال واخلئ. دې شي ته باید ډېره توجه ورکړئ ځکه په هر کاروبار کې په هر بزنس کې فریب و دوکه شته. نو دې لپاره چې فریب و دوکه نه بچ شئ افغان سټارټ اپ تاسو لپاره VIP کلاسونه هم وړاندې کوي چې تاسو کولی شئ د افغان سټارټ اپ VIP کلاسو کې اشتراک وکړئ او دغه آخري 3 میاشتې د 2015 نه ښه ګټه مثبت ګټه واخلئ نه په دې چې خپل وخت ضایع کړئ. اوس دلته 2 سواله راځي. یو خو دغه چې څومره سرمایه ګذاري. دویم سوال چې آیا انګلیش ضرور ده یا نه ده. دې په باره کې ما پلان د یو مکمل ویډیو جوړه کړم چې انګلیش د آنلاین کاروبار لپاره څومره ضرور ده. خو د امازون لپاره تاسو باید انګلیش زده یې. حد اقل که 50% یا 80% هم نه وي زده حد اقل یو 10% هم زده یې. یو 100% هم زده چې تاسو یو ایمیل ولولئ پوه شئ پې یو چاته ایمیل ولیږئ سمه ده او یا مثال کې که لږ څه ناسه کوشش وکړئ ما خو تاسو ته په AI ویډیوګانو کې ویلې چې تاسو کولی شئ انګلیش ژبه د چیټ GPT نه هم زده کړئ خو که چیرې وغواړئ
نه چې ټوله ورځ دې ته ناست سکرولینګ کوي، وخت ضایع کوي او بس دا فکرونه کوي چې بس زه افغانستان کې یم، که زه امریکې ته لاړ شم بس زه به میلیونر یم. ته ولاکه امریکې کې میلیونر شي، ته به هلته هم غلام یې، ته به هلته هم کار کوي، هلته به بیا کافر ته کار کوي. او کافرانو ته کار کول داسې نه دي چې تا سره ګزاره وکړي، تا ته مانځه ته ټایم درکړي چې زه لاړ شم مونځ وکړه. ته به کار ورته کوي، چې کار دې ونه کړلو ځکه هلته ساعت په سر تاسو ته پیسې درکوي. که 15 منټه کار مو ونه کړو، که نیمه ګنټه هم کار ونه کړو، ستاسو پیسې کټ کېږي. نو دې څیز ته متوجه اوسئ. نو هولسیل لپاره حد اقل سرمایه گذاري، هغه حد اقل بیخي کمه یې، تاسو باید د $1500 تر $2000 پورې باید ولرئ. صحیح ده؟ او کم نه هم شروع کوی شي، صحیح ده، $1000 نه به هم شروع کړئ، $800 نه به هم شروع کړئ، خو هغه لږ ریسکي ماډل ده، ریسک لري، خطر لري، زیات خطر لري. دې ته به متوجه اوسئ. دغسې که چیرې تاسو پرایویټ لیبل شروع کوئ، هغه حد اقل چې هغه بیخي آخري حد تاسو باید حد اقل یو $8000 $15000 نه نیولې تر $8000 هغه بیخي کم چې تاسو ډیر په یو لو لیول باندې برانډینګ کوئ او یا پرایویټ لیبل شروع کوئ. د ما ګورې تاسو ډیر کم مقدار ویلې، صحیح شو. نو پرایویټ لپاره دین هم زیاتې پیسې پکار دي. نو افغانانو لپاره بهترین بزنس ماډل هولسیل ده، عمده فروشي ده. تاسو په عمده کې مال واخلئ، په پرچون کې خرڅ کړئ. ګورئ دغه بزنس، دغه کاروبار د امازون داسې نه ده چې تاسو یې په 3 میاشتو یا 4 میاشتو کې زده کړئ او ډایرکټ لاړ شئ فروشات وکړئ، بیا موټر واخلئ. دغه زیاتره ځایونه، زیاتره ویډیوګانې به تاسو ګورئ چې دوی ښیي چې ما دومره فروش وکړو، دم وکړو. نه وروره ګله، داسې نه ده. تاسو به په غلطو څیزونو باندې ځان نه غلطوئ. انسان حریص ده، انسان ته پیسې خوند ورکوي، صحیح شو، خو باید انسان ځان کنټرول هم کړي. امازون ته حد اقل ته باید 6 میاشتې الا 1 کال وخت ورکړي چې صحیح زده کړي. او که چیرې ته هولسیل هم شروع کړې، په دې امید به نه شروع کړې که چیرې تا مثال د خبرې تا پکې $1000 بند کړل او دا امید لري چې ما ته د $1000 2000 ګټي یا 3000 به ګټي، دا تا غلط فکر ده. تاسو به په اول قدم کې لږ فایده وضع کوئ چې تر څو تاسو اکاونټ هیلت ښه شي، هغه نه بعد بیا شروع سلو آینده مخ ته بیا پرایویټ لیبل شروع کا، بیا لږ محصولات زیات واخله، لږ فایده زیاته واچوه پې، ځکه ستا اول سټور باید کامیاب شي، ستا سټور هیلت کامیاب شي. بل یو ډیر مهم څیز که تاسو پام کړئ، دا امازون د چا ده؟ د جیف بیزوس ده. او دا جیف بیزوس څوک ده؟ یو کافر ده. خو نن وګورئ امازون، هر څوک غواړي په امازون کې کاروبار شروع کړي. امازون چې نن کامیابه شوی ده، هغه وجه څه شی ده؟ امازون د اسلام قوانین عملي کړي په خپل کاروبار کړي. امازون نه غواړي چې یو کس هلته سیلر لاړ شي غلط مال خرڅ کړي، یا داسې مال خرڅ کړي چې عکس یو څیز وي خو کله چې مشتری ته ورسیږي هغه بل څیز وي ډایرکټ. ځکه امازون قوانین هغه څوک چې غواړي هغه کې فروشنده شي په امازون کې، قوانین ډیر سخت ورته جوړ کړي دي، سخت قوانین چې تر څو ته باید LLC ولري، ته باید دغه جواز ولري، ته باید محصولات د ښیي، ته انوایس باید صحیح، ته صحیح برند نه مال واخلې، امازون هغه ته انوایس چک کوي، ته اسناد چک کوي، ذره یو څیز چک کوي چې دومره کې اشتباه ما ستا د امازون اکاونټ بلاک کیږي، ستا د امازون اکاونټ بندیږي. نو دې سیزونو ته به وخت ورکوئ، حد اقل 1 کال وخت ورکړئ، ښه زده کړئ. 12 کال هم په مکتب کې ضایع کړل، 1 کال دې ته نشئ وخت ورکولی. 4-5 کاله پوهنتون کې ضایع کوئ، په آخر کې نه پوهېږئ چې ما اوس ویلي څه شی دي. په دې به مو لاک خبرې یاستئ. ما لیدلي دي داسې کسان چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوي دي خو یو وینډوز نشي انسټالولی، یو عادي کار په کمپیوټر کې نشي کولی، ځکه هغوی خالي ویلي وي، هغوی خالي ختم کړي، هغوی خالي ډیګري اخیستی. ډیګري ارزښت نه لري چې تر څو ته مهارت ونه لري. او په دې 2025 کې په دې وخت کې کاروبار شروع کول بهترین چانس ده، بهترین وخت ده. ولې؟ وجه څه شی ده؟ ډیر خلک په دې دنیا کې نن سبا په ډسټرکشن کې مصروف دي، په غلطي څیزونو کې. که هغوی سوشل میډیا کې هم غلط محتوا ګوري، که هغوی په روزانه ژوند کې هم په غلطو خلکو سر ده، نو ډیر کم خلک به چې دې سیزونو ته توجه ورکوي. نو زه دا امید لرم چې تاسو هم له هغو کسانو شئ چې دغو سیزونو ته توجه ورکړئ، د زده کړئ وخت ورکړئ، یو څه ناڅه روپۍ جوړې کړئ. هر کورس کې که تاسو غواړئ شروع کړئ، شروع یې کړئ، مقصد شروع کړئ، وخت مه ضایع کوئ، همدا چانس ده. امازون بهترین بزنس ماډل ده. 1-6 میاشتې وخت ورکړه، ښه زده کړه، ښه سم صحیح زده کړه، ورخطی به نه کوئ. ګورئ یو خبره واضح ده، د ډبل شا سیستم نه ده چې هغه ووایو چې 20 दिन में پیسې ډبل.
رقم سیستم نه د 20 دن می پیسې ډبل. ته باید صحیح زده کړې، د یو حلال کاروبار ده. صحیح شو؟ دا نه ده چې ته ټپ ټپ پکې تا ته به پیسې راځي، دم نه ده. دا یو مهارت ده. دا داسې مهارت ده چې ته به سبا په هر محصول باندې پوهېږې چې دا محصول آیا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي، آیا دا محصول په مارکیټ کې ښه وځي یا نه وځي. نو بهترین فرصت ده، بهترین چانس ده چې تاسو امازون شروع کړئ. نو 2025 ته وخت مه ضایع کوئ، د همدې وخت نه ګټه واخلئ او دغه مهارتونه زده کړئ. امید لرم چې دا ویډیو مو تر اخره پورې کتلې. که چیرې هر سوال لرئ، پوښتنه لرئ، تاسو کولی شئ لاندې کومنټو کې سوال وکړئ او موږ تاسو ته دلته نمبر هم منشن کوو. تاسو کولی شئ موږ سره په واتساپ کې تماس ونیسئ او د افغان سټارټ اپ وی آی پي کلاسونه شروع شوي دي. تاسو کولی شئ زموږ وی آی پي صنفو سره یوځای شئ. نو انشاءالله موږ به دویم درس دې باره کې چې موږ کله غواړو لیسټینګ وکړو یا محصولات خرڅ کړو په امازون باندې، کوم څیزونو ته موږ ضرورت لرو. لکه جواز ده، په جواز کې کوم څیزونه باید شامل واوسیږي. صحیح ده؟ ستا پاسپورټ څو کاله تاریخ پکې پاتې، دې باره کې به خبرې کوو او کوم محصولات په امازون کې ښه خرڅیږي. نو دویمه ویډیو به دې باره کې. نو ستاسو سپورټ لازمي ده. دغه لایک ورکول، کومنټ ورکول دغه فری دي. بخیل مه اوسیږئ. یو کومنټ ورکړئ، یو لایک ورکړئ، دې کې تاسو نه کومې پیسې ځي، حتی د مونږ ته لا قوت راکړي چې مونږ نورې ښې ویډیوګانې جوړې کړو، نور ښه څیزونو باندې خبرې وکړو. نو دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د افغان سټارټ اپ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په دویمه ویډیو کې د کوم موضوعات مو چې ویلې په دې به خبره کوو. مننه. تل دې وي افغانستان. کامیاب اوسئ.